کې اوس داسې حال شروع ده او د بیګاو په سهار کې تغییر شروع ده. ښه ملای کار خراب شي، تر ښه پیر یې کار خراب شي، تر ښه واعظ یې کار خراب شي، تر ښه قاضي وي کار خراب شي، تر ښه امیر وي کار خراب شي، تر موږ تاسو دغه شان اوس نن په سترګو وینو که نه وینو. دغه د خوف وخت ته سړی باید په خپل ځان ځکي بیر شپه ورځ پام کوي که لږ غافله شوې نامن او متن د ایمان اثر کمزوری کیږي. رفع الامانات حدیث خو موږ تاسو کنه ویلې ده. لږ چې سړی غافل شي د کتاب نه لرې شي، موږ تاسو د شمایل شریف په اخر کې بله ورځ هم د ځان سره مې سوچ کوه دغه هلته حکم نه و چې قاضي شي امیر شي حدیث به نه پرېږدي. دغه د آخرت تر په یادوي چې کتاب شاته شو زه مصروف یم. اوس عجبه خبره ده د دین نه نن سبا خلک مصروف دي، ذکر ولا وخت نه لرم چې الله وی ذکر که د الله حکم د وخت نه لري، کتاب کتنې ته وخت نه لره. خو چې کتاب کتنې ته وخت نه لري، ذکر ته وخت نه لري، نو خو هغه خپل حقیقت ذاتي سړی نه پېژني چې د انسانیت نه خو ووتم بیا خو د چارپایانو په ډله کې شوم چې د خدای دین ته وخت نه لرم او لګیا یم. زندگی خو د عبادت د خدای دپاره ده، د بندگی د خدای دپاره ده. چې د خدای بندگی ته څوک وخت نه لري بیا خو صرف شرمندگی ده، رسوایی ده د دنیا او د آخرت ذلت ته، بل شی خو بیا حقیقت موجود نه ده. به هر تقدیر خبر په دې کې وه چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې خبرې ډیر تاکید کوي چې د علم د تعمیم د اشاعت کوشش وکړه. او دا څو ورځې موږ تاسو په دغه کې لګیا یو چې ام طالب ته زاری دي، ترغیب ده چې درکړی استعداد مه ضایع کوه، دا فرصت د لاس نه مه باسه چې څه خدای پاک در باندې لورولي دي هغه په کار واچوه. هم ملا ته هم ده چې خوله مه پټوه چې څه خدای در ښوولي دي هغه خلکو ته ورسوه. ذمهواری دي، ذمهواري ادا که. کنه چې ملا پټ شو بیان نه کی، تعلیم و تدریس نه کی، علم به ورکیږي. طالب چې محنت نه کی علم به ورکیږي. د دواړو د جنایاتو د وجې نه چې هر یو دا تقصیر وکړو خو جنایت شو، د دغو په نتیجه کې به د الله د ناراضګي اسباب خدای نه خسته موجودیږي. موږ تاسو مخکې ویل جهل به ډېرېږي، علم به ورکیږي. شرابخوري به ذاتي عامې شي، زناکاري به عامې شي، حدود شریعت په ټول تر پښو لاندې شي. دا ثمره ټوله د جهل ده. خو چې کتاب نه ګورې، د کتاب سره د تعلق نه، یو دغه ملا ته هم عالم نه ویل کېږي خو جاهل ورته ویل کېږي. چې په علم عمل نه کوي هغه ته خو عالم نه ویل کېږي، جاهل ویل کېږي. نو کوشش کوي